داسې دی چې کرونا کې پوره ملک خلکو ته او داسې زمونږ صوبې خلکو ته داسې زمونږ ضلعې خلکو ته ټولو ته یو پیغام دی، هغه دا دی چې حکومت کوم هدایات دي هغه پوره دنیا کې دا هدایات حکومتونه خپلو خلکو ته ورکوي او خلک عمل پې کوي، او چې کوم ملکونو کې ښه عمل پې شوی دی هغه ملکونه تباهي نه بچ شوي دي، او چې کوم ملکونو کې نه ده شوی نو هغه ملکونو حال تاسو مخکې دی. نو دې ټولو خلکو نه دا زمونږ درخواست دی، دا زمونږ پیغام دی چې حکومت هدایاتو باندې من وان عمل وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در جلا چې خاص او ډیر بخونکې مهربانه دی د پروګرام پښتو فند سره تاسو ته خوږ در ملګری تا رومان ساس بدرون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولس خېګړه دا وخت چې ضلع باجوړ کې تور شپه ده او بل د روزي مبارک میاشم روانه ده. نو په څنګه به تاسو وینئ چې اسسټنټ کمشنر فضل رحیم صاحب کوم چې دلته ډیوټي کوي په ضلع باجوړ ښار کې موږ پر سوشل میډیا باندې وکړه ماشاءالله د دې یو تسلسل روان دی څنګه چې کووډ-19 شروع شوی دی د دې د اهلي ضلع اکټیویټیز دا شان روان دي. موږ یې ګورو تاسو موږ ډېر اپریشیټ کوو سر او ماشاءالله تاسو دنیا ګوري. دا ښار ډېر بمونو والی دی ډېر ترخګرو والی دی باجوړ. اوس پکې ماشاءالله الله ستاسو برابر شو تاسو افسران ولا راغله انشاءالله زه امید لرم چې دا باجوړ به تر هغې کېږي کم دا شاه زلمي موږ ته ولاړ دي دا به انشاءالله دا به هیرو انشاءالله زموږ نیکسټ کوم را روان دي. دا وخت موږ سره اسسټنټ کمشنر موجود دی ضلع باجوړ فضل رحیم صاحب د دې سره خبرې کوم په کووډ-19 د ډېر غټ کنټریبیوشن دی. یو جهان مننه سر. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ تاسو دومره لرې نه راغلئ. سر دا راته ووایئ ماشاءالله موږ خو ډېر ملاقات کېږي ډېر انټرویوانې هم کېږي که نه مختلف افسرانو سره ډي سره خو ستاسو ما څه جدا جدا ښکارېږي. کله قصاب په قطار کې ولاړ پوه شو موږ ستاسو دا پکچر ګورو په سوشل میډیا باندې او اوس هم ماشاءالله ډېر لیټ ټایم دی 10 بجې د غالبا 9 او بیا هم ستاسو ډیوټي ماشاءالله روانه ده. نو څه ویل غواړئ جي؟ اول خو به زه دا ووایم دا زمونږ چې څه هم کوو دا ټول زمونږ ډیوټي ده او خپله ډیوټي ایمانداري سره او محنت سره کول چې دی دا په هر کس باندې فرض دی او دې دپاره هم ګورنمنټ اف پاکستان مونږ برتي کړي یو. او باقي به زه دا ووایم څنګه تاسو خبره وکړه چې باجوړ یو داسې ښار دی چې مخکې دور کې دا میلیټنسي شکار و نو دې ښار ته د ښه همت والا او ښه جذبې والا سوشل ورکرز هم ضرورت دي سرکاري افسرانو هم ضرورت دي داسې د میډیا خلکو داسې مذهبي طبقې نو ټول انشاءالله دا ښار دا ضلع مخکې بوتللو دپاره داسې ټول اکټیویټیز دا ټول شیزونه ضروري دي چې داسې نه چې کریمینل ایلیمنټ چې کوم دي هغه بیا خپل سرونه راوچت کړي او بیا د عوامو ژوند خرابولو طرف ته لاړ شي. دا راته ووایئ سر جي زه ګورم که نه خو تاسو ما څنګه ویم د ډېرو ایس یو ډي سره ملاقات کېږي دا ډېر لیټ ټایم ده که نه شپه ده نو زیاتره پکې خوبونه کوي تاسو لیوني نه یې سر چې باجوړ کې راوتي نه هغه خو داسې دی ما خو تاسو ته مخکې هم وویله چې زمونږ ډیوټي دی او بیا داسې دی چې لاکډاون لکه یو خو امپلیمنټیشن وي کرونا د وجې نه یو خو مونږ په کرونا SOPs باندې چې خلک عمل درآمد وکړي بل دوم دا ده چې حکومت دا ډایرکشن دی چې 6 بجې ټول بازارونه ټول دکانونه بند شي د خلکو صحت دپاره ژوند دپاره دا شی ضروري ده چې هغه واپس خپلو کورونو ته لاړ شي نو هغه وشي بیا هغې نه پس د دې ټایم کې راونډونه لګولو ضرورت ځکه هم وي چې داسې نه وي چې بیا خلک هغې شي وایلیشن کوي او بیا هغه چې کوم مین مقصد دی چې کرونا SOPs باندې عمل درآمد وشي چې هغې کې څه غفلت نه وشي. ته ووایئ سر جي زه ګورم که نه خو تاسو ما څنګه ویم د ډېرو ایس یو ډي سره ملاقات کېږي دا ډېر لیټ ټایم ده که نه شپه ده
زیاتره پکې خوبونه کوي. تاسو لیوني نه یې سر چې باجوړ کې راوتي یې؟ نه هغه خو داسې دی، ما خو تاسو ته مخکې هم وویله چې زمونږ ډیوټي دی او بیا داسې دی چې لاکډاون لکه یو خو امپلیمنټیشن وي کرونا د وجې نه، یو خو مونږ په کرونا SOPs باندې چې خلک عمل درآمد وکړي، بل دوم دا ده چې حکومت دا ډایرکشن دی چې 6 بجې ټول بازارونه ټول دکانونه بند شي، د خلکو صحت دپاره ژوند دپاره دا شی ضروري ده چې هغه واپس خپلو کورونو ته لاړ شي. نو هغه وشي بیا هغې نه پس د دې ټایم کې راونډونه لګونو ضرورت ځکه هم وي چې داسې نه وي چې بیا خلک هغې شي وایلیشن کوي او بیا هغه چې کوم مین مقصد دی چې کرونا SOPs باندې عمل درآمد وشي چې هغې کې څه غفلت نه وشي. ته وایې سر دلته چې کوم معاشره باجوړ خلک دی که نه، یا دکانداران دي یا چې نور کم ځي ولس دی که نه کاروبار کوي، لاکډاون کې دو رویې څنګه ستاسو سره؟ د خلکو رویه خو ډېره زیاته ښه ده او که تاسو وګورئ یو کال راسې زمونږ ملک کې ټولو نه زیات چې کومه خلک متاثره شوي دي د دې کرونې د وجې نه، هغه هم تاجر برادري ده ځکه چې هغې کاروبارونه هم ډېر متاثره شوي دي. نو هغې نه معذرت سره چې دا لاکډاون او دا شیزونه ظاهره خبره د هغې کاروبار دپاره ټیک نه دي، خو بهرحال چونکې دا د خلکو صحت معامله ده، د ژوند معامله ده، نو هغې کې بیا داسې وي چې لږ ډېر داسې اقدامات اخیستي او حکومت کوي. او دلته زمونږ سره باجوړ کې تاجر برادري ډېر بھرپور تعاون دی او کله هم داسې څه بدمزګي نه ده پیدا شوې چې څومره احکامات هدایات راغلي دي هغه ټولو باندې دی عمل کوي. تاسو د باجوړ ولس چې کوم دی که نه د ښار د ډسټرکټ باجوړ څونه ولس هغو ته ستاسو پیغام څه وي دي؟ چې کرونا ده او ډېر حالات روان دي که انډیا تاسو وګورئ ماشا تباه او برباد شو که نه، دې ولس ته به څه پیغام وي د باجوړ خاص کر؟ دا داسې دی چې کرونا کې پوره ملک خلکو ته او داسې زمونږ صوبې خلکو ته داسې زمونږ ضلعې خلکو ته ټولو ته یو پیغام دی، هغه دا دی چې حکومت کوم هدایات دي هغه پوره دنیا کې دا هدایات حکومتونه خپلو خلکو ته ورکوي او خلک عمل پې کوي. او چې کوم ملکونو کې ښه عمل پې شوی دی هغه ملکونه تباهي نه بچ شوي دي او چې کوم ملکونو کې نه ده شوی نو هغه ملکونو حال تاسو مخکې دی. نو دې ټولو خلکو نه دا زمونږ درخواست دی، دا زمونږ پیغام دی چې حکومت هدایاتو باندې من وان عمل وکړي او دا خاص کر چې دا اوس مخکې اختر ورځې را روانې دي نو دې کې چې کوم حکومت هدایات دي په هغې عمل وکړي، په لمنځونو کې SOPs فالو کړي، هغې نه پس حجرو کې SOPs فالو کړي، بیا اختر ورځو کې چې چا سره ملاویږي هغې کې ماسک او سینیټایزر او دا څیزونه استعمالوي. نو انشاءالله را روان وخت کې به مونږ بیا د دې تباهي طرف ته نه شي کار کېږو بلکې دې نه به بچ شو. جان مننه سر، ډېر شکریه، ډېر مننه، الله دې خوشحاله کړه. دا و جي اسسټنټ کمشنر ښار عبدالرحیم صاحب، یو جهان مننه، الله دې خوشحاله کړه. زما د باجوړ څونه مشران دي کشران دي څونه ښاغلي ولاړ دي، تاسو هم زما ګزارش وي چې کرونا ده تاسو خیال کوئ ځکه چې انډیا یې سمه راغستې ده. نو زما به تاسو هم ګزارش وي چې خیال کوئ حکومت کوم انتظامیه ده دوی سره تاسو ګپ او ګو ودرېږئ، صحیح ده؟ ځکه چې موږ خو ډېر بمونه والي او ډېر ترخګرو والي یو، اوس را باندې لږې ښې ورځې را روانې دي. نو تاسو کوشش وکړئ چې موږ د کووډ-19 نه بچو، صحیح شو؟ ډېره مننه. دا و جي د نن ورځې خپرونه خپل کوربه ته ورمان له ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي رب جل سپارم.